د ګلبدین او اصغر ترمنځ روان اختلافات پای ته ورسېدل. سلام لیدونکو، ستړي مشي، هیله ده دغه د خوښۍ خبر تر پایه راسره وګورئ. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی وایي ګلبدین او اصغر دواړه زموږ اتلان دي او د افغانستان لپاره لوبه کوي. بلخوا ګلبدین نایب وایي ما چې کومه ویډیو کړې وه ما هغه وخت خپل احساسات کنټرول نه کړای شول او ځینې خلکو له ما سوء استفاده کړې وه. اصغر افغان وایي ګلبدین زما اتل دی او تل به وي. له سیاسونو غواړم چې موږ د خپل کرکټ ته پرېږدي، دوی د خپل سیاست کوي. درنو قدرمنو لیدونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه وه د اصغر افغان او همدارنګه د ګلبدین نایب ترمنځ د لوبډل مشرۍ پر سر روانه شخړه یا هم روان اختلافات روان و چې ګلبدین نایب ویل چې د اصغر افغان پښتون کې زه لوبه نه کوم تر څو چې اصغر افغان کپتان وي، زه لوبه نه کوم. او بلخوا په ورلډ کپ کې چې ګلبدین نایب کپتان و، اصغر ورسره په همغه ډول لوبه نه کوله لکه څرنګه چې په خپله کپتانسګي کوله. همدارنګه داسې ویل کېدل چې نبي راشد او همدارنګه اصغر افغان یو ګروپ ته په ملي لوبډله کې له ګلبدین نایب سره یې هیڅ داسې کومه ښه هغه نه کوله، یعنې ښه مشورې نه ورکولې، ښه لوبې نه ورسره کوله. نو هغه و چې په ورلډ کپ کې ټولې لوبې افغانستان وبایللې. او کله چې بیا کرکټ بورډ عمومي چیرمن فرحان یوسفزي پرېکړه وکړه چې بیرته اصغر افغان کپتان کړي، د اصغر افغان په کپتانسۍ سره ګلبدین نایب لایف ویډیو کې راغلو او همدارنګه د ادعا وکړه چې زه له اصغر افغان سره لوبه نه کوم. خو دا د خوشبختانه وبوایو چې نن دغه اختلافات پای ته ورسېدل. د کرکټ بورډ عمومي رئیس اصغر افغان همدارنګه ګلبدین نایب ترمنځ لاس یو کړی دی او وایي چې موږ د افغانستان لپاره لوبه کوو. دا ډېره ښه خبره ده ځکه چې په لوبډله کې هغه اختلافات چې موجود وو په دې سره پای ته رسېږي. هیله ده چې افغانستان تل همداسې سرلوړی اوسي. هیله ده چې یو ځل بیا اصغر افغان لکه څرنګه چې یو ښه کپتان دی ښې لوبې ترسره کړي او ښې لوبې افغانستان ته راوړي.